لومړی ملي حاکمیت د افغانستان ورکه په دې 200 کالو کې ثبات و. ملي حاکمیت اموږ اول است. دوم جمهوریت ده، اسلامی جمهوریت. جمهوریت یکی از بزرگترین چالش‌های تاریخ چند هزار سالی ما را حل کرد. مسئله جانشینی در هیچ دوره تمدنی خود اصول واضح جانشینی نداشت. جمهوریت مشکل حل کرد. کرزی صاحب لوی افتخار به تاریخ که داده چه ملی اقتدار ماته د ملت په اراده په اساس باندې انتقال کړ او دا ما ټینګه اراده ده چې ملي اقتدار د افغانستان د ولس د رایو په اساس باندې خپل منتخب جانشین ته انتقال کړ. او دلته یو شی د وضاحت لري دی که پس وایي سبا انتخابات کوي په سر و سترګو. زه قدرت ته علاقه نه لرم، اما دا چې څوک په غیاب د افغانانو کې فیصله وکړي او ووایي چې دا تاسې تحمیل او هغه زه نه منم.